په میدان وردګ ولایت کې د 12 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ د ځواک میدان ښار لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د میدان وردګ ولایت د بدني روزنې امریت له لوري د 12 لوبډلو ترمنځ د والیبال لوبې 2 ورځې وړاندې د AFA مؤسسې په مالي ملاتړ په لار اچول شوې وې چې نن د دغه سیالۍ وروستۍ لوبه د چک ولسوالۍ او ځواک میدان ښار لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې د ځواک میدان ښار لوبډلې اتلولي ترلاسه کړه. نننی تورنمنټ چې 2 ورځې وړاندې د APA مؤسسې له لوري د 12 غوره لوبډلو ترمنځ شروع شوی و. خوشبختانه د ځواک میدان ښار لوبډلې وکولی شول چې په فاینل لوبه کې چک لوبډلې ته ماتې ورکړي او د دغه تورنمنټ اتله لوبډله شوله. بلخوا د AFA مؤسسې د عامه اړیکو مسؤل وویل چې دغه لوبې مو د ځوانانو د یووالي لپاره په لاره اچولې وې. دغه نننۍ لوبه چې تاسو هم شاهد دغه وی دغه لوبې فقط د دې په هدف باندې چې یو ټولنیز سمون او د پیاوړتیا په خاطر باندې تر څو د مختلفو قومونو په منځ کې دغه اتفاق، اتحاد، وحدت او صمیمیت زیات شي. د دغه لوبو ګډونوال خوښ وو چې د دا ډول لوبو زمینه ورته برابره شوې، خو دوی غوښتنه کوي چې په راتلونکي کې د هم ورته نورې لوبې برابرې شي. ما ورزشکاران ما که مؤسسه هم ډېر خوشحاله یو، خیر دی چې ورزشکاران ما که وي آینده لپاره باید ورزشکاران ما خوشحاله یو. نو بس ډېر خوشحاله یو او موږ په آینده کې هم له دغسې مؤسساتو نه غوښتنه کوو چې دغسې لوبې راته جوړې کړي چې ځوانان تشویق شي. د یادونې وړ ده چې مخکې هم د بدني روزنې امریت له لوري د والیبال سیالۍ جوړې شوې وې.